مشه ملګرو، دا زمونږه دویم سیشن دی. نو څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې دا سیشنز چې کوم دي دا زمونږه میډیټیشن دی، او دا چې مونږه په خبردارۍ سره کوو، د زړه په غوږو یورو او په خبردارۍ سره پکې برخه اخلو، نو دا میډیټیشن دی. نو نن به مونږه د اتارټي په رول باندې به وراسه کوو، ډایلاګ به کوو. اتارټي یا ماهر اتارټي چې کوم ده د هغې څه کردار دی په میډیټیشن کې. نو چې دا یو آرټ داسې آرټ دی چې په هغې کې خبرداري ده، او بیا موږ دا هم ویلي وو چې د دې فارموله نشته. فارموله خو د ټاکلي څیزي او دا اویرنس ټاکلی نشي کېدی. اویرنس په هره لمحه چې کوم دی هغه راولاړېږي، د وجود په اړه، ستا د سوچ په اړه، ستا د رشتو په اړه، د ټول ژوند په هر یو لمحه کې به اویرنس راولاړېږي او دا به یي. نو چې دا اویرنس ټاکلی نه دی، د دې فارموله نشته، نو بیا په دې کې د اتارټي څه رول کېدی شي. د اتارټي مطلب خو دا دی چې اتارټي یو ایکسپرټ دی، هغه سره یو فارموله ده، هغه ته څیزونه معلوم دي. چې څیزونه معلوم دي نو هغه سره فارموله ده، هغه سره څیزونه ټاکلي وي. چونکې میډیټیشن چې کوم دی هغې کې ته څیزونه نشي ټاکلی چې د مخکې نه فارمولې جوړې کړي. ولې چې فارموله چې کوم ده هغې سره د مایند خوځښت چې کوم دی هغه آزاد نه پاتې کېږي. مایند په ټاکلو لارو باندې ځي په فارموله. په دې وجه باندې اتارټي چې کوم دی نو د دې څه رول نشته دی په میډیټیشن کې، بلکې د اتارټي لکه ستا پام نه او ستا په برین کې، ستا په مایند کې اتارټي موجودي، نو هغه به ستا د مایند چې کوم خوځښت دی نو هغې سره به هغه خنډن شي، ستا مایند به آزاد نه وي. په کار ده چې مایند د اتارټي په نقصان باندې، د اتارټي په تاوان باندې خبر شي. نو په دې کې په تاسو دا وایي چې اوس زه تاسو سره دا وراسه کوم او زه دا خبرې کوم، نو ستاسو رول دی. زما مطلب د اتارټي نه دا دی چې کله مونږه یو کس داسې ومنو چې دا خو ایکسپرټ دی، دا ماهر دی، دته د هر څه پته ده او دی به ماته هر څه وایي، نو زه به پوهېږم. دغسې اتارټي. زه چې کومې خبرې کوم تاسو سره، نو دا یو راسه، دا یو ډایلاګ دی. په دې کې اتارټي ځکه نشته دی چې دې کې زه څیزونه تاسو ته په ګوته کوم، نو تاسو بیا هغه په خپله باندې په خپل مایند کې نه ګورئ. خو که تاسو زمانه اتارټي جوړوئ نو هغه بیا تاسو ته تاوان کوي. د دې مثال داسې دی چې زه او ته بهر ولاړ یو او زه تا ته په ګوته باندې وښیم چې هغه د ونو په منځ کې وګوره، میاشت ښکاري، سپوږمۍ ښکاري. نو دغه زما رول و چې ما تا ته هغه سپوږمۍ په ګوته کړه. کله چې ته د هغه ونو په منځ کې وګورې او تا ته هغه سپوږمۍ ښکاره شوه، نو د هغې نه پس خو ته بیا دا نه ګڼې که نه چې یاره زه اتارټي یم، تا ماته سپوږمۍ تا په خپله باندې ولیده. نو زه چې وایم چې مایند چې کوم دی نو د هغې خوځښت خنډن شوی دی د غم ښادۍ په وجه باندې. مایند کې یره ده، په مایند کې ډیزایر دی، په مایند کې سیالي ده، په مایند کې کمپټیشن دی، په مایند کې ایرس دی، په مایند کې بغض دی، په مایند کې چې کوم دی نو دا ټول څیزونه موجود دي او دې د مایند چې کوم فریډم دی، د مایند چې کومه ازادي ده هغې تروړلې ده. نو چې زه دا خبرې کوم دا ټول څیزونه تا ته په خپل ځان کې ښکاري، که اوس نه ښکاري خو وخت په وخت به تا ته ښکاره کېږي. کله چې ته الرټ یې
خبردارې او ستا ورته پامې ستا په رشتو کې ستا په غم ښادۍ کې ستا په ورکړه راکړه کې ستا په کار روزګار کې ستا په ناسته ولاړه کې ستا په خوراک څښاک کې ستا په تګ کې په دې ټول کې به چې کوم دی نو چې ته خبردار یې نو تا ته به وخت په وخت لیدنه کېږي تا ته به دا خنډونه وخت په وخت ښکاره کېږي په دې ناستو کې دا مونږ چې کومه دلته کوو په دې ویډیوز کې په دې کې به مونږ راځو هغه خنډونو له خو دا به مونږ په شریکه یې نو دې نه به رومانټیسزم هم نه جوړو چې مونږه د دې باره کې رومانټیک شو جذباتي شو یا دې خوند واخلو د دې خبرونو خوند سبا د خبره نه ده خو چې مایند خبرداري چې یاره مونږ سره په خوند باندې نه ایساریږو بلکې زمونږه چې کوم کار دی هغه انویسټیګیشن دی هغه لیدنه ده هغه کتنه ده خو اصل سیس چې کوم دی نو هغه دا دی چې تاسو په انویسټیګیشنز کې په خپله برخه واخلئ ځکه چې بیا به هسې انټلیکچوال اکسرسایز جوړ شي یعنی د خبرو اترو جمناسټیک به جوړ شي خبرې به وکړو خوند به وکړي خو مایند کې چې کوم ټرانسفورمیشن پکار دی مایند کې چې کوم روڼوالی پکار دی په مایند کې چې کوم کلیرټي پکار ده هغه به رانشي نو د دې لپاره دا ضروري ده چې تاسو په دې کې برخوال شئ خپله باندې اکچوالي د خبرو نه ایسته پکې چې کوم دی په خپل مایند کې په خپل ایموشنز کې په خپل سنسیشنز کې په خپل وجود کې په احساساتو تر لیوله پورې پکې برخوال شئ مننه